بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي الله عزت خلقكم چی پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونا وجعل منها او جوړ کړه د هغې نفسنا زوجها جوړه د هغې لیسکنا د پاره د دې چې آرام حاصل کړي الیها د هغې سره فلما نکل چی تعشاها سڑی ورخور شو پا حقی باندی حملت نحامل شوا حملا خفیفا فحمل سپک یعنی آسان سرا فمرت به فسگر زیدل بعد حقی حمل سرا فلما بیا هر کل چی اثقلت درنش وحقا دعو الله ندعاؤ قلت دوالو دا اللانا ربهما در خپلنا لئن کچری آتیتنا تاراکلو منت صالحا بچی صالح لنکونن نشب منگ خامخا من الشاکرین د شکر استنکنا فلما پس هر کله چې آتاهما ورکړو الله غوی دوالو تا صالحا صحیح سالم بچی جعلا نو جوړ کړل دوالو له هغه لرا شرکاء شریکان فیما فهغی کی آتاهما چی ورکڑیو حقی دوالو تا فتعال اللہ نلوی دی اللہ عما دا حقنا یشرکون چی شرکوی دوی دا اللہ سرا ایشرکون آیا شرکوی دوی ما لا یخلقو حغس چی نشی پیدا کولی شیئن حسیس وهم بلکہ هغوی یخلقون پیدا کړی کیږي ولا یستطیعون او طاقت نلري لهم دفار د هغوی نصرا د امداد کولو ولا انفسهم او نه د ځانونو خپلو سره ینصرون امداد کولی شي وان تدعوهم او کچر تاسو رؤبلی هغوی الی الهدى نیغ لارتا لا يتبعوكم ننكوي هغوی پیروستاسو سواء یوشاندا علیکم پتاسو باندی ادعوتموهم آیا کرابل تاسو هغوی لرا ام انتم یا تاسو صامتون چپ اسی ان الذين بشكها كسان تدعون تاسو رابلي من دون الله ما سوى الله عباد بندگان دي امثالكم پشانستاسو فدعوهم نروب ليهوي فليستجيبوا نكبل والد اكرهوي لكم تاسو لرا ان كنتم كي تاسو صادقين رختني الهم آیشت دوی لرا ارجل خپی داسی یمشون چی گرزی دوی بها پهغی ام لهم یاشت دوی لرا ایدن داسی لاسون یبطشون چی نول کوی بها پهغی سرا ام لهم یاشت دوی لرا اعین سترگ داسی یبصرون چی لدل کوی بها پهغی سرا ام لهم یاشتد دوی لرا آذان غگون داسی یسمعون چی اوریدل کوی بها فهغی سرا قل ادعو آیت رؤب لی شرکاءکم شرکان قل ثم کیدون بیا تدبیرون اکڑی خلاف زما فلا تنذرون پس مرا کوئی محلت ماتا ان بیشک ولی اللہ ولی زما اللہ دی الذی ہا اللہ نزل الكتاب نازل کړي دی کتاب وهو او هغه يتولى الصالحين دوستی کوي د صالحانو والذین اوها معبودان تدعون جتاسو رابلی من دونه ما سوا دا اللہ لا يستطيعون نلری طاقت حغوی نصرکم دا امداستاسو ولا انفسهم او ندسان نخبل سرا ينصرون امداد کولشی وَإِن تَدْعُوهُمْ أَوْ كَچَرِتَاسُ دعوت ورکړی هغوی لا إِلَى الْهُدَى نغلارتا لا يسمعون نأوری هغوی وتراهم او ونبت هغوی لرا ينظرون چی گوری إِلَيْكَ تاتا وهم او حال دا چی هغوی لا يبصرون حسهم نوینی خذ العفو
ونس عادت دمعفی وأمر او حکم کوا بالعرف فنیکی سرا وأعرض او پڑڑشا عن الجاهلین دا جاہلاننا وإما ينسغنك أو كچر أرسي جتات من الشيطان دا طرف دا شيطان نزغ يو وسوسا فاستغثن فناء غالا بالله فالله پوری إنه بشك هغا سميع خاوريد كدي عليم أو خپوه دي إن الذين بشكا كسان اتقوا تيريق دا اللان إذا كلتي مسهم أرسيق هغويتا طائف من الشيطان ووسوس دا شيطان تذكرون يا شورت حكم دا الله فإذا هم نبيا هغوي مبصرون لدنك بيد حق لاري وإخوانهم أورون ددوي يمدونهم راكا جدوي لرا في الغي فقمراهيك ثم لا يقصرون بيانك ويهس كمي فبلا ريكول ددويك وإذا أوهر كلت لم تأتهم ترى نولدويت بآية نخين معجزة قالوا نواي لولا اجتبيتها چه ولدی خوخنک لها قل ورت اوایا انما بشکا اتبعو پیروی کومزو ما يوحى دهغ چه وحی کولشی الی ماتا من ربی دا طرف درب زمانا هذا بصائر داد پوه رناغان دی من ربكم دا طرف درب استاسنا وهدى او هدايت ورحمة او رحمت لقوم يؤمنون دفار دها قوم چی ایمان روڑی وإذا أوهر كلتي قرئ القرآن نستلكيك قرآن فاستمعون غكيك ديله هغتا وأنصتوا أو چپ لعلكم ترحمون امید دی چی فتاس رحم اشی واذكر ربك او یاد ورب خپل في نفسك پس لخپل کی تضرعا فعجزی سرا وخيفة او فیر سرا ودون الجار او كم دوچت اواسنا من القول دوينانا بالغدو فسباكي والآصال او ببيقاكي ولا تكن او مكيغتو من الغافلين دبي خبراننا إن الذين بشكا كسان عند ربك جفنس دربستاكدي يعني فريخت لا يستكبرون تكبرن كوي هغوي عن عبادته ذا عبادت دهغنا ويسبحون أو فاكي بيان ميدهغ وله أو خاص هغتا يسجدون سجدي كوي